د چاپی سهار دویمه برخه د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو د چا د وجود برخه د چا تاسو چې رسیږئ زه به مقصد ته رسېدلی وم د هېواد فضا به تل د کشفي الوتکو تر سار لاندې وه دلته بار بار زر ساعت عملیات اعلان شوي دي د ډرون الوتکو د بریدونو تړونونه به کېدل او زیاتې شپې د دغو وژونکو بریدونو هدف ملکي هېوادوال و دلته ناوکۍ په سرو لاسونو په شهادت ورسېدلې د هغې مخې ته یې خاوند په مرمیو سوری کړ دا یوه افسانه نه بلکې د ژوند یو تریخ حقیقت دی او په سار یې لاندې ټکي اورو د یرغلګرو تیاري چې د سیمې خلکو به ورته بنګنې ویلې دورې یې کولې د 1998 هجري شمسي کال د حمل د میاشتې 28مه نیټه د ماپښین 3 بجې کېدونکې وې چې درس شو د مخابرې د معلوماتو په بنسټ معلومه شوه چې یو ملکي هېوادوال د چک ولسوالۍ د چارچوني د کلي کوتل کې داسې مهال د شهادت سلګۍ وهي بیبي یې هم ورسره ده او د هغه د لارې د کږلېچو له امله کښته کړې ده یعنې اورېدل د لیدلو په شان نه دي په همدې تکل د پیښې ځای ته ور روان شوم د فضل الرحمن په نوم طالب چې د همدې کلي اوسېدونکي وو د یادې ولسوالۍ د زول د کلي د الجهاد مدرسې نه مو راسره ملګری کړ دغه کلي له طبي ښکلاو برخمن و لویو اسمانچکو غرونو احاطه پرې کړې وه د کونډو لاندې طرف ته لوی رب جل جلاله طبي ښکلا ور پیرزو کړې هلته چینې وې او یخې اوبه ترې روانې وې د غره سر ته هسک شو تر څو د شهید محمد اغا مشهد ووینو لومړی مو په بیرغو سترګې ولګېدلې لا نور هم مو نږدې سو په مشهد یې قبر جوړ او د یرغلګرو د وحشت د نمونې په توګه پرې د ډرون میزایل ټوټې او د موټر سایکل سوي پرزې پرتې وې د شهید روح ته تر دعا استولو وروسته د هغه ټاټوبې ته د پیښې د څرنګوالي په موخه مو خپل مزل لا پسې اوږد کړ تر څو د نوموړي شهید کور له نږدې وګورو او کیسه د اول لاس معلوماتو په بڼه د تاریخ پاڼو ته ثبت کړو د یادې ولسوالۍ د بګزار درې د کوټ کلي ته ورسېدلو هلته مو د عزت الله په نوم ځوان راسره ملګری کړ او د شهید محمد اغا کور ورسولو د شهید بچانو مو اکرام وکړ د کیسې په اړه مو د شهید له بیبي پوښتنه وکړه هغې داسې مهال دغه دردمنه کیسه راته پیل کړه چې شرعي حجاب یې په تن و او له هرې خبرې یې حیا له ورایه ښکاره کېده ویې ویل غرمه مو په خپل کور کې له خاوند سره یو ځای ډوډۍ وخوړه د نیکپای قل په معروف خیلو کې مې خور ده له ډېره وخته مو یې پوښتنه نه وه کړې بچی یې هم پیدا شوی و جامې مې ورته برابرې کړې خاوند مې وویل راځه نن نیکپای قل ته لاړ شو ما ورته وویل تیاره زیاته ګرځي خدای مه کړه ومونولې ده وویل هغه د مقصد په خلکو پسې ګرځي بیا یې وویل په دې پاک غره کې چې لوی رب جل جلاله شهادت راکړي ته څه پکې وایه موږ او دومره بخت ما ورته ویل ته به شهید سې ما به تنها پرېږدې روان شو له ځان سره مو کشره لور سهیلا چې هغه مهال ایله د 1 کال وه او وجید الله چې 3 کلن و روان کړل غره ته چې ورسېدلو له موټر سایکل مو بیلان هم تلل ورته ومې ویل راوبه ګرځو هسې نه موټر سایکل عوارض وکړي ده راته ویل 2 بوتله زیات موبلاین مې ده ځان سره را اخیستې دي د غره سر ته ورسېدلو خاوند مې راته ویل تاسو ورو ورو راځئ لار سخته ده هسې نه تاسې خوښ شئ بیا یې سهیلا او وجیدالله ښکل کړل روان شو سهیلا مې غېږ کې واخیسته او وجیدالله مې تر لاس ونیولو له موږ چې روانېدو مخ یې زړې شغلې کولې د ملالې مورکۍ خبرې سلګۍ ونیولې د مجلس ناست کسان ټول په ژړا شول په سلګیو کې بیا کیسه پیل کړه او ویې ویل د روانېدو په مهال یې وویل تاسو چې رسېږئ زه به مقصد ته رسېدلی وم موږ هم روان شو لا د غاښې منځ ته نه رسېدلي چې د سر له پاسه مې درز شو ده ته مې چې وکتل په خوله یې لاس نیولی و او تیارې ته یې کتل ورچیغې مې کړې الله لکه چې ویې ویشتلې یو دم درز شو لمبې بلې شوې ورمنډه مې کړل یوازې 2 پښې یې پاتې او پر تن یې اور بل و د یوې پښې اور مې د لاسونو په څپېړو مړ کړ د بلې پښې اور زیات و هغه ته مې خاورې ور وشیندلې تر دې چې اور یې مړ شو له پښو سره یې ناسته وم چیغې مې وهلې 2 طالبان د کندو د لاندې طرف څخه راغلل او د شهید لاس چې په ژورو کندو کې پروت و هغه یې راواخیست له لس ځنډ وروسته د سیمې زیات خلک د پیښې ځای ته په ډېرې بیړې سره راغلل د یادې واقعې د دقیقې نیټې په تړاو مې ترې وپوښتل د قبیلې طرف دیوال ته اشاره وکړه په لاس خامک باندې پر دیوال ځوړند پرده د شهید لالي نوم
تاریخ د شهادت مبارکي او دغه شعر: مړ شه داسې مړ شه چې وطن در پسې وژاړي، مړ شه داسې مړ شه چې وطن در پسې وژاړي، خپل خو هسې ژاړي چې دښمن در پسې وژاړي، خپل خو هسې ژاړي چې دښمن در پسې وژاړي. انځور کړی و. زموږ د چم ملالې د شهید لالې د شهادت په تکل نورو ته مبارکي ورکوي. شهادت دلته بریا او د ټولو هیله ده. له موقع مې اخري پوښتنه وکړه: ارمان دې څه دی؟ ویل کاش زه هم له ده سره په شهادت رسېدلی وای. قدرمنو غربي یرغلګرو د خپلو پلورل شوو جاسوسانو په ملتیا دلته داسې وحشتونه ترسره کړل چې په بشري تاریخ کې یې ساری نه لیدل کیږي. دغه معصومې ساندې وې چې صلیبي نړۍ ماته شوه. دغه وحشتونه به تاریخ له یاده ونه باسي. غربیان دې په دې پوه شي شهادت دلته د هر چا تمنا ده، ځکه دلته د خالد بچان اوسي. دلته ملتونه په شهادت نه ماتیږي. د دې مورکۍ سویو ساندو سلګیو د کاڼ زړه غوښت: انا لله و انا الیه راجعون. برخه د چا زړه خاورو ته سپارو، د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو. یو ګل د شهادت په خوب ویده خاورو ته سپارو، یو ګل د شهادت په خوب ویده